دا ویډیو سره ټول نه وړاندې مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې دغه ویډیو ټولې دنیا ته ورسي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ، د یو ورور سپورټ وکړئ، پوه شوې، له مینه راکړئ، موږ به تاسو له مینه درکړو. خدایه د لوږې نه مې مړ کړي خو سوالګر مې نه کړي، خدایه د لوږې نه مې مړ کړي خو سوالګر مې نه کړي، د خپله در راله راکړي در په در مې نه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو اوریدونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس عجز ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شویم. د خپل فیسبوک پاڼې نه وړاندې کوم د مینې خلوص نه ډک سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او پیرزونې په دغه تمه په دغه هیله روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې او د صحت په جامه به یې. قدرمندو راغلی یم د انور احساس خواله چې وړوکی غونتې روزګار یې شروع کړی دی. قدرمندو دا ویډیو سره ټول نه وړاندې مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې دغه ویډیو ټولې دنیا ته ورسي. راځئ د انور احساس خواله ورځو. ګرانو کتونکو، انور احساس صاحب را سره موجود دی ټول نه وړاندې ورته نننۍ خپرونه کې هرکلی په خیر علي سړي مشه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو عجز صاحب ډېره مننه کوم، الیاس عجز صاحب، چې تاسو رالی او تاسو زمونږ د اواز چې دی د اوچت کو. نو ستاسو یو جهان مننه، ستاسو د کیمرامین، ستاسو د ټیم او هغه کتونکو اوریدونکو ته وایم چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ، نو د یو ورور سپورټ وکړئ، پوه شوې، موږ له مینه راکړئ، موږ به تاسو له مینه درکړو. او داسې یار دوست زموږ چې څومره د میډیا کسان دي د هغوی مننه کوم د غونډو چې هغوی وخت په وخت راځي او موږ نه ویډیوګانې کوي، موږ سره مینه محبت ساتي، زموږ د غریب خانې ته راځي. نو زه د هغوی شکریا ادا کوم. ډېره مننه ستاسو هم ادا کوو چې تاسو موږ له ټیم راکړلو. دا راته ووایه چې ویډیوګانې به دې کولې کله یو چینل نه کله د بل چینل نه، نو هغې څه خوند ونه کړو چې دې طرف ته رالې؟ یاره الیاس عجز صاحب چې ډېرو چینلو کې هم کار کړی دی او یوټیوب چینل دي، فیسبوک دي، فني ویډیوګانې، اصلاحي ویډیوګانې دي. خو د هغې دغه نن سبا داسې دی چې یو چینل دې کامیاب کو او هغه چینل ووتو، نو ملګری دله بیا لاته درکوي، بیا دې نه پرېږدي. دا خبره صحیح ده. نو زه غونډو ته چې کوم دی نو هغه ستاسو ویډیوګانې وغیره چې کوم دی نو هغه تاسو پرېښودلې؟ نه، ویډیوګانې خو مې پرېښودې نه دي، داسې کوو خپلې ویډیوګانې کوو، په ټیک ټاک یې کوو، په دغې کوو. خو شکر الحمدلله خپل چینل مې هم شته، ټیک ټاک مې هم شته، د پښتو ادب سره تعلق ساتو. نو موږ داسې په حیشي ویډیو او د دغه ویډیو نه کوو، موږ د پښتو دایرې کې دننه ویډیوګانې کوو. د مذاقیه ویډیوګانې هغه هم داسې چې هغه هم د معاشرې دننه ویډیوګانې خلک خندوي. او دا وخت نن سبا داسې دی چې خفګان او پریشانیان او ټینشنونه ډېر شوي دي. نو موږ چې چا سره ویډیوګانې کوو لکه هغه چینل کو کامیاب شي او دغه شي، نو بس بیا چې دی ملګري له لاته ورکوي. نو زما ستاسو په دې ویډیو اساسات باندې دا خبره کومه، دا کوم کتونکي چې ګوري چې یاره یو ملګري سره ته خو به یو کس ځان څه ساتې که نه، خیال دی کیمرامین شو یا مثال بل ملګری شو، ستا سره یو هر کرکټر کوي، د هغې په لحاظ باندې یو صحیح کس ځان څه وساته، یو صحیح دغه وساته چې تاسو دا چینل مخکې په وړاندې ځي که نه ځي. ځکه چې ته یو کس پکې راولې او هغه ته فني ویډیو تا سره کوي، هغه ته لرې کړې، د هغې په ځای بیا بل کس راولې، نو هغه بل کس کې به دومره ټیلنټ یا وي یا به نه وي. او دا فنکاري چې ده د زده کېږي نه، دا د رب د سایډ نه یو تحفه د انسان له ورکړي. یو سړی وایي چې زه فنکاري زده کوم یا به زده کړم یا شاګردي کوم، نو داسې بس خبرې. بالکل را به شو ستاسو د روزګار طرف ته چې دلته تاسو سره څه وي دا الیکشن کتونکو ته ووایي، بل چې کوم ځای دی د دې نښه پته کتونکو ته ورکړئ چې کوم کسان راتګ غواړي یا تاسو هسې هم ارچن ته ځئ یا شرکت ته ځئ، نو دوی خواله راڅکر کېږي. انشاءالله ستاسو به دلته خیال هم ساتي، بل ستاسو به ډېر زیات رعایت هم کوي. نو د خپل روزګار حوالې سره الیکشن کتونکو ته پیغام ورکوي. د غونډو نه مخکې خو موږ سره دود پتي چای، پکوړې، آلو چپسي، پاپړي، چرګ پیس دی او انډی، پکوړې انډی او ایشېدلې انډی ماښام مازدیګر نه پس میلاویږي، هغه سموسې پکې او دغه وړوکی غوندې کاروبار دی. دا ځای کوم ځای سره راځي؟ دا ګودر کلي پاټک سره د غټ پمپ سره مخامخ زموږ وړه غوندې جونګړه ده. په دې ځای کې مخکې هم 2-3 هوټلې او دغه تېر شوي، خو انشاءالله موږ راټینګ کړی ده د خیره. نو امید کوم چې بس تاسو غوندې ملګري راځي او ویډیوګانې کوي، نو بس خلکو ته پته لګي
ان شاء الله کامیابی کوي خدا چې کوم نو تاسو برقرار وساتئ پرې دې زموږ د کتونکو مینه به سره دوی به راځي مونږ به راځو نو ان شاء الله تاسو به مخ په وړاندې باندې ځئ قدرمندو دا ویډیو درته پیره بیا وایم چې مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ ځکه چې د یو زمونږ د یو ورور روزګار دی نو دا ویډیو څه ډېره مخکې ملګرو سره شیر کړئ نور که څه میسج پیغام ورکول غواړئ کتونکو ته نو دا وخت شمېر خلک ستاسو اواز ته غوږ وږدي زما خو دا درخواست دی چې بس یو اتفاق یو اتحاد اوسئ چې په ارضي کې مو اوسئ نو ستاسو به څوک هېڅ هم نشي کولی دغه میسج دی زما ډېره مننه قدرمندو کتونکو دا و د نننۍ ورځې پروګرام ما محمد الیاس عجز له راکړي اجازه چېرته مې ښاد اوسئ اباد اوسئ خوشحاله بریالي اوسئ ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې به همیشه تاسو یې د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته